السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته. محترم خور پوښتنه کړې ده چې خاوند ډېر ظلم را سره کوي. دومره ښځه یې هم کړې ده، حقوق نه ځینې غواړم که حقوق چې دی زما سره اوس هغه د پخوا ژوند کوي، طلاق راکوي ظالم، نو د اولادونو به بیا زه څه په کوم؟ و محترمه یو خو له سره مؤمنان په غفلت کې دي، دوزخ پر غاړه ولاړ دي چې ور ټېلول غواړي. دا ټېل وهنې نو یو مرګ دی چې مرګ راشي به راودی و دوزخ. او خاص بیا دا د خارج خلک ټول نه، هغه ښځې خوا نه به دی. دا بعضې خو بیا داسې ناوله ده د اسلام څخه لرې دي، د ښځو سره ډېر ناجایزه ژوند کوي. بس بله ښځه وکړي، زړه ښځه وایي زه دې طلاق کوم، زه تا کوم. د ښځو ژوند ماور خرابوي، الله په خاطر رحم وکړي. نو محترم خور د عبدالله بن بریده څخه روایت کوي، هغه د خپله پلار څخه روایت کوي، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته یو سړي دعا واورېدل، هغه داسې دعا کوله: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. دعا ده ګوره. اللهم اغفر إني أسألك استاسخ سوال کوم بأنك تسي أنت الله لا نست إله لا عبادة إلا خبست أنت الأحد الصمد الصمد الذي غرب لم تلد ولم تولد، نه له تا څوک پیدا کېږي نه ته له تا چا پیدا کېږي، ولم یکن لک نسته تا لره کفوا شرک احد هېڅوک. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه سړي ته وویل سألت باسمه الاعظم، په اسم اعظم سره دې دعا وکوله. هغه اسم اعظم اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجابه، چې څوک په دغه دعا سره دعا وکړي هغه الله جل جلاله قبلوي. نو محترمه دغه دعا کوه، خاص بیا د روژه مات څخه بعد. نو محترمه د روژې میاشت د روژه مات څخه بعد دا دعا ووایه، بیا الله ته زارۍ وکړه چې رابه پوره مهربانه کړه. او هر هغه څوک چې د ژوند مشکل لري دغه د اسم اعظم په لاس درکړي، په ښه اخلاص دعا وکړي، دنیا او آخرت به مو الله در سم کړي. ټول کارونه الله سموي، بنده الله ته محتاج دي. ظالمانو هم الله را باندې مهربانه کوي، مهربانو هم الله ظالمان راته ګرځولی شي. محترمینو که چا قرض باندې پوروړی خراب وي، د هغه دغه دعا کوي. او که ښځه خاوند ظلم کوي، که یو بل ډول ظلم، دا راجع لپاره دغه دعاوې کوي. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي. او زه خو مو له ټولو دعاوې ایستلی یم، له وظیفو مو ایستلی یم. دا واټساپ دوی ته ما بروز مې ویل دا ما واټساپ نه ما ټول کارونه پرېښول. که خدای یو ثواب راکړي خو ښه دی، خو دعاوې ښې دعاوې مو زده ویلې. بس ټوله ورځ مسیجان دي. حدیث رقم 114 صفحه 811 کتاب دعا د امام طبراني رحمت الله علیه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.